که دا امید دی نه وی په سر به دې سوری نه وی، که دا امید دی نه وی لاره به دې نه وی، که دا امید دی نه وی په کور کې به دې خوراک نه وی. علي بن ابي طالب فرمایي وانما انا رجل، زه یو سړی یم اعيش بالعمل فان تحقق بفضل الله والا فقد عشت به زمانا. یو سړی یم په امید باندې ژوند تېرو. تاسو داسې نه وایي که نه دا کار به کومه دا به کېږي. که چېرته زما دا امید په خارج کې موجود شو نو د الله فضل او احسان دی په ما باندې، او که دا امید مې ونه شو دا کور جوړ نه شو مرګ مخکې راغی نو څه ورځې خو مې په دې امید باندې ژوند تېر که که نه. په دې امیدونو باندې انسانان په دې دنیا کې ژوند تېروي. دا یوه خبره ما تا ته دوه وجې ویلې وي. دویم دا امید ته پکې الله پیدا کړی دی د دې د وجې نه چې د الله دا دنیا شړه نه ده خوښه. روډونه ابادۍ، کلي ابادۍ، باغونه ابادۍ، پارکونه پکې جوړئ، او دا هر کار چې کېږي په څه باندې؟ په امید باندې. د دې د وجې نه امام حسن بصری فرمایي وی السهو والامل نعمتان عظیمتان على هذه الامه لولاهما ما مشى المسلمون في الطرق. د انسان سهوه د دې بیان نه کوو، امید دا غټ نعمتونه دي. که دا امید نه وی په دې لاره باندې به نه وی تللی. ورې دا کوم منبر، صوبایي منبر، قومي منبر چې دا روډ ته جوړ کړی دی هغوی زه به منبر یم سږ کال ته به م یاره که په آینده کې وټونه وو زه به بیا منبر یم. که دی په ذهن کې وی چې هلکه نن به یم او سبا به نه یم نو تا له لار جوړوله نه. کلم دی که نه دا کور چې ته جوړی ښایسته بچي دې پکې اوسېږي یاره زه به یم څه کالې لس کاله بعد سل کاله بعد که دا امید دې نه وی په سر به دې سوری نه وی، که دا امید دې نه وی لاره به دې نه وی، که دا امید دې نه وی په کور کې به دې خوراک نه وی، که دا امید دې نه وی په کور کې به دې سامان نه وی. ځکه نعمتان عظیمتان. تاسې خبره یاده شوله. بیا یې درته اجمال ما ویل نفس عمل چې دې ته په پښتو کې څه نه څه امید ویه. دا رحم دی د دو وجو نه الله پیدا کړی چې په دنیا کې ژوند تېر کړي او بل د باندې دا دنیا الله آباد کړي. شړې نه ده خوښه.